محترم حاضرینو، د روژې مبارکه میاشت روانه ده. د الله تعالی د رحمت و مغفرت میاشته ده او د انسانانو دپاره الله تعالی د جهنم څخه د ازادۍ میاشته جوړه کړې ده. انسان ته په دنیا کې الله تعالی زندگی ورکوي، خو د انسان زندگی په دنیا کې د نفس و شیطان سره تړلې زندگی او زندگی چونکه په دنیا کې یو امتحان دی او د دې امتحان د شی طریقې د پاره چې الله تعالی په کامله طریقه د انسان امتحان واخی، د انسان سره الله تعالی نفس و شیطان ملګری کړي دي او ډیر ځله د نفس په وسوسه کې انسان راځي، ډیر ځله د شیطان په دوکه کې انسان راځي. خو دغه وسوسه او دوکه چې انسان د هغې څخه د ځان حفاظت وکړي، نو پر دې باندې د مرګ بعد د انسان د کامیابۍ او د ناکامۍ معیار مداري. که چیرې انسان په دنیا کې د نفس و د شیطان په دوکه کې راسي، د مرګ بعد د انسان زندگی ناکامی او د ناکامۍ شکل هغې د جهنم زندگی ده او د ناکامۍ شکل د الله تعالی د عقوبت خانی او د جیلخانی زندگی ده. او که چیرې انسان په دنیا کې د نفس و د شیطان د دوکې څخه ځان وګوري او د نفس و شیطان مقابله وکړي او د نفس و شیطان سره زندگی په احتیاط کې تیره کړي، بیا خو د انسان زندگی کامیاب زندگی ده او د کامیاب زندگی شکل د الله تعالی میمان خانه و جنت ده چې باب انسان ته الله تعالی زندگی په جنت کې ورکوي. خو دغه کامیابی او د ناکامۍ دپاره چې کومې ورځې پر موږ او تاسو باندې الله تعالی راوستلې دي، دغه د دې دپاره هغه بهترینې ورځې دي چې په دې ورځو کې انسان د ناکامۍ څخه ځان خلاصولی شي او د کامیابۍ ځان لایق او مستحق جوړولی شي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې دا ورځې د جهنم څخه د ازادۍ ورځې دي او د جهنم څخه ازادي معنا دا ده چې د ناکامۍ څخه د حفاظت ورځې دي او د جهنم څخه د ازادۍ معنا دا ده چې دا د انسان د کامیابۍ او د جنت پیدا کولو ورځې دي. چې په کال کې پر سړي باندې څومره ورځې تیرې سي، څومره زمانې تیرې سي، نو پر انسان باندې داسې د جنت د اسانه پیدا کولو ورځې نه راځي لکه په کومو ورځو کې چې دا اوس ګړی ما او تا وجود لرو. لکه کوم نعمت چې الله تعالی زما او ستا په نصیب کړی دی، دا هغه د کامیابۍ بنیاد دی، دا هغه د کامیابۍ اسانه ورځې دي. ما پرون هم د دې خبرې وکړه او نن یې بیا اعاده کوم. که په دې ورځو کې د انسان څخه غفلت وسي، کمزوري وسي او لاوبالي وسي او لاپروايي وسي، ما درته ویل دا بیا هغه خطا ده، دا بیا هغه کمزوري ده چې د کمې کمزورۍ او د کمې خطا دپاره بیا په عمرونو سړی پښیماني کوي، لیکن د هغې پښیمانۍ سره د انسان لاس له هېڅ نه ورځي. ځکه چې د دې پښیمانۍ درک هغه چاته لګېږي چې نن هغې په قبرونو کې پراته دي، چې کاش د هغې څخه د پوښتنې یو لار وای چې هغې موږ ته د دې معلومات راکړی وی چې هغې ورځې زموږ څخه څنګه تېرې شولې او د هغې ورځو موږ په کوم انتظار کې یو او د هغې ورځې پر تېرېدو باندې موږ کوم افسوس او ارمان لرو.